سلام، وخت په خیر. په دې هیله چې جوړ او روغ به یې. خوشحال یم چې یو ځل بیا تاسو ته په نوي درس کې حاضرېږم او په دې هیله چې د لوی اختر ورځې مو هم په خیر او خوښۍ سره تېرې کړې وي. زموږ درسونه به د تیر په شان انشاءالله همدغه ځای څخه سټارټ پیل اخلي. نن زموږ د درس موضوع ده پریزنټ کنټینیوس ټینس. نن به موږ په ګرامر برخه کې دا زده کړو چې ساده جاری یعنی ساده روانه زمانه کومه یوه ده. لکه څنګه چې موږ په تیرو درسونو کې ویلو، موږ تاسو لرو مهمه 12 زمانې دي. چې درې زمانې په ټولو کې مهمې دي: پریزنټ ټینس، پاست ټینس، فیوچر ټینس، یعنی حال زمانه، تیره زمانه او راتلونکي زمانه. هر زمانه بیا درې کټګوریان لري. موږ تاسو په لومړنۍ زمانه کې هغه درې پاتې برخې چې دي هغه وایو. په اول درس کې موږ تاسو دا زده کړو چې ساده حال زمانه کومه زمانه ده. صحیح ده. د دې پوره درس موږ په تیر درسونو کې البته تشریح کړی ده. که چیرې چا نوی لوستی، نوی زده کړی، حتما لاړ شئ هغه ویډیو تاسو وګورئ. په ډسکرپشن او پورته زه لینک پرېږدم. نن به موږ تاسو د همغې زمانې په تداوم سره زده کړو چې واټ از پریزنټ کنټینیوس ټینس، یعنی په انګلیسي کې دغه زمانه چې ورته ویلی سي پریزنټ کنټینیوس ټینس، یعنی ساده جاری زمانه کومه زمانه ده. لومړی خو باید دا زده کړو چې دا زمانه موږ ته هغسې عمل ښیي چې هغه په حالت د جریان کې وي، هغه حالت په حالت د کولو کې هغه عمل. صحیح ده. مثلا زه تاسو ته اوس درس درکوم، همدا زه چې تاسو ته درس درکوم، تشریح درکوم، دا په خپله کېدلی سي په انګلیش کې ورته پریزنټ کنټینیوس ټینس ویلی سي. دغه عمل ته خپله ویلی سي ساده جاری زمانه. یا په بل مثال زه تاسو ته وایم، تاسو روان د مکتب په طرف قدم وهئ، نو دغه حالت چې تاسو روان یې په هغه کار کې، شغل کې، حرکت کې اوسېږئ، دې ته ویلی سي جاری زمانه. صحیح سو. یعنی دا معنا چې د دې ختم نه یې معلوم چې کله دا ختم کېږي. صحیح سو. او هغه کار په حالت د شروع کې وي. نن موږ تاسو د دې لپاره یو ساده سټرکچر لرو، خو مخکې له دې چې موږ تاسو سټرکچر وایو، زه تاسو ته وایم دا زمانه به تاسو په څه خصوصیاتو سره پیژنئ. حال زمانه موږ تاسو په کومو خصوصیاتو پیژندل؟ ساده حال زمانه، سمپل پریزنټ ټینس، موږ تاسو ویل چې هغه زمانه کوم چې هغه کې لومړی حالت دا چې هغه باید او لومړی د فعل لومړی حالت کارول شوي، په هغه کې ډو ناټ، ډز ناټ او همداشانته دغه څه پکې کارول شوي. په دې کې یو تر ټولو مهم څه چې دا دوه حالته تاسو زده کوئ. هر کله چې یو جمله کې تاسو وینئ ټو بی ورب راغلی وي، ټو بی ورب یعنی له فاعل نه وروسته ټو بی ورب چې ایز ام آر ده، له دې دریو نه یو راغلی وي، یا ایز یا ام یا آر، او ورسره څنګ کې ورب آی ان جي یعنی فعل آی ان جي سره راغلی وي. نو تاسو باید دفعتاً ذهن ته دا ورسېږي چې دا یو جاری حالت ښیي. صحیح سو. لکه که زه اوس مثال وایم، اوس زه درس ورکوم که نه، که ساده حال زمانه کې وایم که نه I teach English. I teach English. صحیح سو. نو دا یو ساده حال زمانه سو. I teach English. اما که چیرې دا معنا ورکوي چې زه انګلیسي درس ورکوم، خو دا معنا نه ورکوي چې زه د درس ورکولو په حالت کې یم. زه درس ورکوم یعنی زه داسې نه ده چې زه انکار کوم درس نه، خو زه درس ورکوم کله معلومات نه لرم چې کله به ورکم. اما کله چې زه غواړم دا په جاري زمانه کې یم، نو زه به چیم I am teaching. یو به دا وي چې ام به ورسره کوم، او بل به دا وي چې له فعل سره به آی ان جي راولم. I am teaching. صحیح سو. مثلا وایي she is playing, he is riding. صحیح سو. دا ټول هغه دي چې دا جاري حالت. راځو موږ تاسو ته یو سټرکچر لرو. سټرکچر د سبجیکټ او دغه ټول په انګلیش کې ویلی سي ټو بی ورب ته، یعنی دغه ایز ام آر دا ټو بی ورب دی، د کېدلو فعل لري. سبجیکټ پلس ایز ام آر یعنی دا ټو بی ورب، او همداشانته ورب آی ان جي، اصلي فعل سره به تاسو آی ان جي لګوئ، دا بیا جاري راځي. او کامپلیمنټ سي تکمیل کوونکې د جملې ده. اوس زه دلته تاسو ته څو مثالونه لرم. سټرکچر هم زده کړه. سبجیکټ پلس از ام آر یا ټو بی ورب وای او ورب آی ان جي کامپلیمنٹ. خلاص. یو جمله موږ تاسو په تیر درس کې ویلې وه، احمد سموکس سیګریټ. احمد سیګریټ سکي. آیا تاسو پوهېږئ دا کومه جمله ده؟ دا یو داسې جمله ده چې دلته موږ تاسو سموک چې څښول دي دا یو فعل ده، دا فعل موږ تاسو اس ورکړی په دې خاطر چې زموږ تاسو دې خواته فاعل چې دا مفرد ده. کله چې موږ تاسو په حال ساده زمانه کې ویل، هر هغه وخت چې زموږ تاسو فاعل مفرد وي، نو موږ تاسو به دې خواته فعل ته په مثبته جمله کې اس یا ای اس ورکو. هغه ای اس قانون مې درته اوس کله یو جمله په سی ایچ اس ایچ ایکس او باندې ختم سی ای اس ورکو، نو دلته مفرد ده، موږ تاسو فعل ته اس ورکو. نو احمد سموک سیګریټ، احمد سیګریټ سکي، یعنی احمد د عادت لري چې سیګریټ سکي، داسې نه ده چې هغه په حالت د سکلو کې ده. صحیح ده. هغه سیګریټ سکي عادت لري، یو ساعت وروسته شاید وسکي، 2 ساعته 3 ساعته، یعنی معلومات یې نشته. اوس زه غواړم همدا حال زمانه په جاری حالت وړم، نو زه به څه کوم؟ سبجیکټ همدا احمد خپله لیکم از ام آر. اوس تاسو ووایئ چې د احمد لپاره به زه څه وایم؟
احمد از صحیح ده که احمد ام صحیح ده او که احمد آر نو دا فاعل مفرد ده موږ تاسو ورسره از کارو چې شلیک احمد از صحیح سو احمد از سموک حالت لومړی ده ان جی ورکو فقط سموکینګ احمد از سموکینګ سیګریټ یعنی احمد د سیګریټ څښلو په حالت کې ده یعنی دا د لګیا ده او هغه سیګریټ څکي د ته ولې جاری زمانه بل موږ تاسو مثال لرو I offer the pray I offer the pray یعنی زه لمونځ کوم زه لمونځ کوم دا یو ساده حال زمانه ده ولې ځکه زموږ تاسو دلته لومړنی فاعل سي دی I ده او ورپسې فعل زموږ تاسو offer ده صحیح سو نو I you we they I you we they د لپاره موږ تاسو فعل کې په حال زمانه کې مثبت جملو کې اس ای اس هیڅ حق نه لري ورکو فقط په هی شي ایټ او په مفرد فاعل کې I offer the pray زه لمونځ کوم زه لمونځ کوم داسې نه چې زه بې لمانځه یم خدای نخواسته یعنی زه لمونځ کوم وخت مې نه ده معلوم سبا بله ورځ یا هم مثلا 5 وخته که نه نو زه لمونځ کوم دا حال زمانه غواړم دغه زمانه جاري ته وړم جاري لپاره به تاسو دوه شیان اضافه کوئ یا به حتما به ټو بي ورب واچو یا از یا ام یا آر او ورسره به تاسو فعل کوم یو د زموږ تاسو پرې آفر ده آفر تاسو به آفرینګ جوړوئ یعنی څنګه آی به زه خپله لیکم اوس به له آی سره څه جوړئ آی از نه I are نه I am که فعل ته به انجي ورکړئ I am offering the pray I am offering the pray یعنی زه لګیا یم او همدا اوس لمونځ کوم I am offering the pray زه لګیا یم او لمونځ کوم بل جمله موږ تاسو لرو she washes the clothes درېیمه جمله ده she washes the clothes یعنی مطلب څه ده تاسو ګورئ دلته شي لرو موږ تاسو he she it درې واړه هر هغه وخت چې هی یا شي یا اټ راځي او په ساده حال زمانه کې موږ تاسو فعل ته به اس یا ایس ورکو اوس وګوره دلته زموږ تاسو دا فعل ختم شوی ده په اس اچ کله چې په اس اچ ختمیږي ته قانون کې حق لري په ساده حال زمانه مثبته کې چې شی ورکې دلته ای اس ورکې نو washes صحیح سو she washes the clothes she washes the clothes هغه ښځه جامې وینځي آیا هغه اوس جامې وینځي نه هغه سبا وینځي نه معلومه نه ده خو جامې وینځي انکار نه کوي چې زه نه وینځم هغه جامې وینځي حال زمانه ده اوس غواړو موږ تاسو دا جاري ته وړو شي هماغه خپل دا به لیکو ورسره اوس به د شي دپاره تاسو کوم ټو بي ورب کاروئ شي از واش شي از که شي ام او که شي آر اوس وای اوس به تاسو وایئ چې شي از هی از اټ از صحیح سو نو زه شي از واش اصلي فعل ده غواړو دا آی ان جي باندې وړو واشینګ she is washing the clothes she is washing the clothes یعنی هغه ښځه لګیا ده او په حالت د جامو وینځلو کې ده چې هغه همغه عمل ترسره کوي که انشاءالله په دې به حتما تاسو پوه شئ ځکه ډېر اسانه ده که چیرې بیا هم نه پوه شئ کمنټ وکړئ حتما به تاسو ته د دې په اړه لا وضاحت درکړم موږ تاسو بل لرو څلور ډوله جملې دې ته جوړو صحیح ده هماغه لومړی حالت چې تاسو کله زده کوئ کله چې تاسو لومړی حالت د سټرکچر زده کوئ سبجیکټ ټو بي ورب از مار دی او ورب د آی ان جي د کمپلیمنټ ده اوس به تاسو څنګه دې نه څلور ډوله جملې جوړو زه مثلا لرم هی از پلینګ کرکټ یعنی هغه په حالت د کرکټ کولو کې ده یا هغه په حالت د کرکټ کولو کې ده دا خو جاری زمانه سو حال جاری زمانه ده صحیح ده که چیرې دا ساده حال زمانه جوړو موږ تاسو به از ترې لغوه کړو هی دا پلیینګ به موږ تاسو اصلي فعل د دې ده پلی ګورئ زه اوس دې نه ساده حال جمله جوړوم از ایسته کترې هی پلی ښه اوس چې کله پلی سو ته به په دې ځای کې څه کوې هی مفرد ده فعل به په مثبته جمله کې اس یا ایس ورکړو نو دې ته به صرف اس ورکړي هی پلیز نور دا جمله ده هی پلیز کرکټ هی پلیز کرکټ هغه کرکټ کوي صحیح سو هغه کرکټ کوي اما زه غواړم دا جاري اوسېږي نو هی از پلیینګ کرکټ هی از پلیینګ کرکټ هغه د کرکټ کولو په حالت ده که کله زه غواړم دا منفي ته وړم په یاد ولرئ په کنټینیوز یعنی ساده جاري زمانه کې موږ تاسو کله غواړو یو جمله منفي ته وړو نو له چیش څخه به کار اخلو ناٹ څخه صحیح سو په ساده حال زمانه کې له ډز ناٹ او ډو ناٹ دې نه به صرف ناٹ نو زه څه وایم هی از منفي اړم هی از هماغه ده ناٹ اضافه کوم هی از ناٹ پلینګ کرکټ هی از ناٹ پلینګ کرکټ هغه کرکټ لوبه نه کوي سوالیه اړم سوالیه همدا ټو بي ورب زه راخلم سر ته راولم از هی not in مستقیم is he playing cricket is he playing cricket آیا هغه د کرکټ کولو په حالت کې ده غواړم دا سوالیه منفي کړم is he not playing cricket is he not playing cricket آیا هغه د کرکټ کولو په حالت کې نه ده تاسو کولی شئ فقط دغه جملې ته وګورئ یعنی کولی شئ په سلهاو زرهاو جملې جوړې کړئ
کوشش وکړئ هر کوم لیکچر چې زه تاسو ته در کوم کوشش کور کې زده کړئ له یادي هغه کتابچو ته ورسوئ یو ډېر اسانه درس اوس تاسو په دې پوه شئ چې کله یو کس وینئ او هغه دغه کار په حالت ترسره کولو کې اوسېږي نو ته به څه کې یا به له ایز یا ام له آر سره هغه فاعل ته به ګورئ که فاعل مفرد و ایز صحیح سو که آی و ام او که یو وي دیو کنه نو ته به آر کاروئ صحیح ده او دې خوا ته به مثلا فعل راخلي آی ان جي ته یې واړوه که چیرې دوهم هر ډېره اسانه درس ده 100% انشاءالله باوریم په درس به پوه شوي تر بل درس چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای په امان